چې بخون کې مهربان دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم تو ولی هغه سیز حراموي کم چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دی؟ آیا د دې لپاره چې تو د خپل بیبيانو خوشاله ول غواړي؟ الله معاف کونکي او رحم کونکي دی. الله ستاسو لپاره د قسمونو د ماتولو طریقه مقرر کړی ده. الله ستاسو مولا دی او هغه په هر څه پوها او د حکمت خاوند دی. او دا معاملہ هم د توجه کولو قابل ده. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم یو خبره خپل یوې بیبي ته په راز کې ویلی و، بیا چې کله هغه بیبي بل چاته هغه راز کار کړو او الله نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې راز کار کولو خبر ورکړو، نو نبی صلی الله علیه وسلم د سوهد پوری هغه بیبي داغه نه خبر کړه او د سو حد پوری داغه نه سند وکړه. بیا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته د راز کار کولو دا خبره وکړه، نو هغه ته پوښتنه چې تا ته د دې خبر چا درکړو؟ نبی صلی الله علیه وسلم وویل مالا هغه چا خبر راکړو چې هغه ته هر څه معلوم دی او د هر څه نه خبر دی. که تاسو دوانه بیبیانی الله ته توبه وباسئ نو دا تاسو د لپاره بهتره ده، ځکه چې تاسو زړونه د نیغې لارې نه بیلاری شوي دي. او که د نبی صلی الله علیه وسلم په مقابله کې تاسو په خپلو کې ډله جوړ کړه نو خبر شئ چې الله داغو مولا دی. او داغونه رستو جبرائیل علیہ السلام او ټول صالحان مؤمنان او ټول فرښتې داغو ملګری او مددګاران دي. لری نه ده چې کو نبی صلی الله علیه وسلم تاسو ټول بیبیانو لا طلاق درکړي نو الله با هغه لا ستاسو په بدله کې داسې بیبیانی ورکړي چې ستاسو نه به بهتري وي. رښتینی مسلمانانی منونکي توبه استونکي عبادت کوونکي او روزداري کو کونډي وي او کو ناوادو کړي جنکای. اے خلکو چې ایمان مراوړې دي بچ کړي خپل ځان او خپل بال بچ دا غورنه چې داغه خشاک با انسانان او کانی وي چې پاغه باندې با ډېری بدخویا او سخت فرښتې مقرر وي چې هیڅ کله د الله د حکم نافرمانی نه کوي او سه حکم چې هغه تکیږي هغه په ځای راوړي. په هغه وخت کې با ویل شي چې اے کافرانو نن عذرونه موړاندې کوي، تاسو له هم هغه سی بدله درکړي کیږي لکه څنګه چې با تاسو عمل کولو. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي الله ته خالصه توبه وباسئ. لری نه دا چې الله ستاسو بدیانی ستاسو نه لری کړي او تاسو به داسې جنتونو ته داخل کړي چې داغه لاندې با نهرونه بهيږي. دا به هغه ورځ وي چې الله به پکې خپل نبی صلی الله علیه وسلم او هغه خلق چې هغوی داغو سره ایمان قبول کړي دي نه رسوا کوي. داغوی نور با داغوی نه مخکې او داغوی خی طرف ته منډي وهي او هغوی بوایي چې اے زمونږ ربا زمونږ نور زمونږ د پاره مکمل کړي او مونږه وبخه. بشکا ته په هر څه باندې قدرت لري. اے نبی صلی الله علیه وسلم د کافرانو او د منافقانو سره جهاد وکړه او داوی سره سختی شروع کړه. داوی زه دوزخ دی او هغه ډیر خراب زی د ورتلو دی. الله د کافرانو په معاملې کې د نوح علیہ السلام او د لوط علیہ السلام خزي د مثال په تور پیش کوي. هغوی دوانه زمونږ د صالحانو بندگانو په نکاح کې وي خو هغوی د خپل خاوندانو سره خیانت وکړو او هغوی د الله په مقابله کې داغوی هیڅ هم پکار را نغلل. دوانو ته ویل شو چې ورته د تلونکو خلکو سره تاسو هم ځای او د مؤمنانو په معاملې کې الله د فرعون د بیبي مثال پیش کوي. کله چې هغه دعا وکړه اے زما ربا د خپل ځان سره زما د پاره په جنت کې یو کور جوړ کړه او ما د فرعون او داغو د عمل نه بچ کړه او د ظالم قوم نه ما خلاص کړه. او د عمران د لور د مریم مثال ورکوي چې هغه د خپل شرمګاه حفاظت کړي وو. بیا مونږه د خپل طرف نه پاغي کې روح پکوهلو او هغه د خپل رب د حکمونو او دغه د کتابونو تصدیق وکړو
او هغه د حکم منونکو خلکو نوا